ته چې کاله راشي دا ګور سم خوشي خوشي مونږ یالیږو ته داسې نه کوې چې دویم واده کې مونږ له بله مور راولې چې کله مونږ ماماګانو کړې لاړ شو ترونو کړې مونږ ته به بد نظر ګوري او که نه بابا شیما خبره ټیک ده مونږ له دویمه مور راولې راځه ښځې ما مور مې دله راوسته ستا ډېر ارمانو چې ما له دویمه مور راوله بابا دا دی د خوشحالۍ کار وکړو اوس په مونږ کور کې نه یادېږو لورې چې تاسو خوشحاله یې زه خوشحاله یم دې د راتلو سره د سره د ماشومانو مینه پیدا شوه خو دا یوه خبره په کولو غوږونه ووره دا واده ګورې ما دې دوه بچو لوکو چې د دوی ښه تربیت وشي دوی خصمانه وشي او چې دوی د مور کمی محسوس نه کړي سړیا د دوی به زه داسې خیال ساتم چې خپله مور به ته هېره کړم زما ستا نه دغه امید دی راځئ ښځې د ګل په شان کور دی او د یوې ښځې کمی وپکې خو زه خو د بار سړی ما ته پیشه او دا بچي دې پیشه چې د دوی په تربیت کې د نه ګورې څه کمی را نه شي انشاءالله سړیا دا به ښه خوشحالي زه به تاسو مشغولیږئ زه داسې ځم بابا دا ورته خوشحالي را چې ماماګانو ته دې ملا ویلي او تروریانو ته ترګانو ته بچي په موږ دا دونه غټې سختې تېرې شوې چا زموږ تپوس وکړو د خپلولو خوند مزې نشته ښځې تاسو مشغولیږئ اوسه پورې خو ښځه نه وه ځم چې سوړو غوړي او چیني راوړم ته سودا هم راوړه او د ځان خیال ساته بیا زر راځه صحیح ده ځان لاندې ورشه امې مونږ به لږ میرګاټ وکړو ورشئ ځای میرګاټي وکړي ځئ نه چې دوی میرګاټي کوي که نه نو د کور دا کارونه خو زه نشم کولی دا به م په دوی کوم خو دوی د اوس نه یاروم ځکه سبې پلار وځي نو بیا به ورسره ګورم یجینې څه شوې ها سړي رالم زه په ما ډېر ناوخته شو زه کار ځمه چې تیاره چې اوس که نو بیا ځه دیوالونه ورسره خشته پر اټم پخه کا او په دوی چې اوس کا زه به د کار ځای کې یو پیالې وڅکم صحیح ده وړوله والا اوس چې پخه کړم غرمې پورې پرتې دي او چې والا پخه کړم پاسې پاسې سموریانې مې نه پاسې هم پاسې چپ سموریانې مې نه چې غرمې پورې خوبونه کوي ورشه ته ځای جام کړه او ته لوښي وینځه ورشئ نه بابا ته ویلي شو ځکه چې دا واده پې مونږ وکړو د دې نه خو زمونږ هغه مور ښه وه کار بې راباندې نه کوو خدای پاکه دا ژوند خو ډېر ګران شو خپله مور خو خپلې مېرنۍ مور نه خپلېږي شیما کوم ځای کې زر راشه شیما لوښي دې وینځل مورې لوښي مې وینځل مورې مانځې جار کړو شیما خوشحالېږې مه کار لا ختم نه دی ورشه د پلاره جامې دې اصري کړه او ته راته څه نیغه نیغه ګورې ورشه هغه اسباب غونډ کړه مورې دا به مو کړو راځه والا شابه زر کوئ
پاکه دا زمونږ څنګه ژوند دی دا مړو په موږ څنګه ظلم کوي او په ما واړو واړو لاسونو یې سري کوي په خپله یې غټ غټ لاسونه دي او میکاپونه کوي دا پلان مو ورته دا نه وایي چې یا سکول ته ولېږه او یا سبق له هلو جامې خو رانه د بابا استازي دي اوس په همې لره څه جواب ورکوم ماما موږ سبق نه کولی چاره د بابا جامې رانه استازي دي شیما راهو ډېر بد شو مور له به څه جواب ورکوم هسه چې کېږي اوس شوی کار دی دا څه چل دی دا دې جامو سوځولې نه نه پوهې دې راله لاس ولقاو ته یو څو ورځې روټۍ نه خورې که نه نو سر له به دې عقل راشي کوټې ته مخکې راله کوټه کې بنده کړه یا الله چې زما وسالي مونږ نه مېرې مول نه امان راکړي دې ته مخکې اوس پهله ته ټیک شي خو پلار ته دی لوي که نه دغه سزا به تاله هم درکړو نه مورې زما توبه ده پلار ته وال نه ویم څه شابه خوا شابه اوځه چې هر څه کېږي ګوره مو اوسه مورې یو خبره درته کوم منې مې وایه مینت درته کوم چې زما راول کوټې نه راخلاصه کړه هسې نه چې څه چل پې وشي یو شل پیرې دې پسې چلی شي د دې همدغه سزا ښه ده دې مینت درته کوم ازاري درته کوم ښځه راځه حوله ازاري مې مولا ته دونه مینت وکړو چې راخلاصه مې کړې راځه چې اوس ته لږه ډوډۍ وخورو مینت درته کوم موږ له لږه ډوډۍ راکړه چې ونو چې ماړه شو مورې سم درته مینت کوم موږ له لږه ډوډۍ راکړه موږ سمو کې شوي چې ویې خورو ډوډۍ وخورئ دونه کار یم درته خو څه درته ویم نه پروژې نه او بلځنۍ روټۍ پرته هغه لرالم ما نور څه نه دي پخ کړی کښېنه دې کټ کې په زخرو ماړه شي تاسو نه ډېره تنګه شو لا کوسي چې لولي راله چې وخورو چې ماړه شو شیما ته سم وې تا ولې دا وخورې او چې دا وخورې که نه نو بیا خپل خپل کار وکړې واورېدل که نه خپله مور خپلې هغې اوبه راله پراټې او وړاندې پخې کړې او دا راله اوبو سره ډوډۍ راکوي خیر شیما دا وخت په موږ خدای پېژني یا الله ستا لک لک شکر دی چې زما بچو له دې مور ورکړه او ډوډۍ او چیوله پخوي او خوشحالي دا څه کوې بچو ډوډۍ راکوو که نه ای جینه راشه دې خوا ولې سړیه څه چل دی تا بېله ترکاري نه مخ کړې چې د اوبو سره دې ورته دا سړه ډوډۍ ښه ده سړیه ته کښېنه کار نه ستړی رالي کښېنه کټ کې دا زه سینم ښځې دا واده خو ما دې دوه بچو دپاره وکړو چې دوی په سهولت شي سړیه د کور ټول کارونه مې وکړل نو ستړي شوم ما هم به له هشته ترکاري پخه کړم نه بابا ته کټې کښېنه چې ټوله له ته زه ووایم شیما بچي څه چل شوی دی بابا ته چې ووتې په مې لوی وینځل په هولی ځای چالو کړو په مې سري وکړه او په هولی کوټه کې بنده کړې وه ښځې داسې ښځه زما نه ده پکار
ما چې دا واده کو نو د دوه بچو د پاره مې کو ما وی چې دوی سي خصمانو شي هغوی سره وتا داسې ظلمونه راواغچل خو واقعي ده چې میره چا نه ده خپله کړې اوده زما د کوره سړیا بیا به داسې نه کو بس اوده دا ځل زما مې د معاف کوره کړه. دا ځل مې معاف کړه اوده سړیا. زما د کوره خدای پاکه داسې یتیمانان او داسې ګلالي ماشومان په دویم چې یو مور ظلم کوي دا خو ډېر سود ناروا کوي ډېر زیاتې کوي خدای پاکه د یتیمې د اواز نه هر مؤمن او مسلمان وساتي بابا تا مونږ له څه جواب را نه کو بچو میرا مور میره چام نه د خپله کړې بچو ما نه د هر څه سوال کوې خو د مور نه میره چا نه د خپله کړې او نه به خپله شي